د 88.5 حریت څپو قدرمن اوریدونکو او د ژوند او هنر خپرونې درنو مینوالو، هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. دغه یوه اونۍ به تاسو باندې په خیر او خوشحالۍ تېره شوې وي او د شنبې ښکلې ورځ به مو په خیر او خوشحالۍ پیل کړې وي. د ژوند او هنر خپرونه را پیل شوله. د تل په څېر موږ د ژوند او هنر په خپرونه کې هغه څوک میلمه کوو چې یو هنر ولري، یو ابتکار ولري او یا هم ژوند له هنر سره ملګری وي. که هغه شاعران وي، که هغه لیکوالان وي، که هغه په هره برخه کې، په تخنیکی برخه کې، په ټکنالوژیکه برخه کې وي، موږ تاسو ته میلمه کوو، د هغه په ژوند، د هغه په هنر او زده کړو باندې ورسره غږیږو او تاسو ته یې درپېژنو. له نیکه بخته نن هم داسې یو څوک راسره میلمه دی چې الفاظ اوبدي، له الفاظو ښکلاګانې جوړوي، د ټولنې او د انسانانو احساسات، فکرونه او تجربې د نړۍ په ښکلو کلمو کې انځوروي. دا چې دا شخصیت څوک دی، چیرته زیږېدلی دی او چیرته یې زده کړې کړي دي، له محمد عمر ځواک څخه یې اورو. لطف الله ځلاند. لطف الله ځلاند د محمد جمیل زوی په 1483 هجري شمسي کال د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ د علیشنګ په ښکلي او فرهنګ پال کلي کې نړۍ ته سترګې وغړولې. هغه په داسې چاپیریال کې ستر شو چې د طبیعت ښکلا، د کلي ساده ژوند او د خلکو سپېڅلې مینې پکې د انسان په فکر او احساس ژور اغیز پرېږدي. همدې فضا د هغه په شخصیت، فکر او هنري ذوق کې ځانګړی رنګ پیدا کړ. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې د شهید ګل رحمان په منځني ښوونځي کې ترسره کړې او له هماغه وخته یې د علم او مطالعې سره ځانګړې مینه درلوده. د ښوونځي په دوره کې د ادب، لیکنې او شاعرۍ پر لور لیوالتیا ورځ تر بلې زیاته شوه. وروسته یې د کریم شهید په عالي لیسه کې د لیسې دوره په بریالیتوب سره بشپړه کړه او د زده کړو ترڅنګ کې خپل ادبي او شعري استعداد ته هم ورو ورو وده ورکړه. لطف الله ځلاند اوس مهال د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې محصل دی چې د پښتو ژبې، ادب او فرهنګ په ډګر کې د لا ژورې پوهې ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي. هغه باور لري چې ادب یوازې د الفاظو ښکلا نه ده، بلکې د فکر، احساس او ټولنیز شعور یو ژوندی انځور دی. لطف الله ځلاند د خپلې مطالعې، هڅو او هنري فکر له لارې هڅه کوي چې د پښتو ادب په ډګر کې یو روښانه او اغیزناکه نوم شي او د شعر له لارې د انسان د احساس، فکر او حقیقي غږ ژوندی وساتي. همکار می محمد عمر ځواک تاسو ته قدرمن شاعر لطف الله ځلاند لا در وپېژانده. اوس هم د خپرونې په دغه برخه کې له ښاغلي لطف الله ځلاند سره مرکه لرو، تاسو یې هم اوریدو ته رابولو. ځلاند صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغلئ خپرونې ته. مننه باوري صاحب، تاسې ستړي مه شئ، خدای دې وکړي چې روغ جوړ به وایه. زه هم په خپل وار سره د حریت راډیو ټولو درنو کارکوونکو او اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ډېرې زیاته مننه. ځلاند صاحب کره شو په دې راته وغږېږي چې له کومه وخته مو شاعري پیل کړې ده، شروع کړې مو ده؟ باوري صاحب داسې دقیق کلونه چې دي 15 کاله وړاندې ما شاعري پیل کړې. هغه لومړني وختونه و 15 کاله وړاندې چې ما شاعري کوم. په ژوند کې مو کوم شخص تر ټولو ډېر ستاسو په شاعرۍ باندې اغېز کړی دی؟ بالکل دا خو شته که نه، دا شاعر یا لیکوال هغه خپل مواد له چاپیریال څخه رااخلي. په چاپیریال کې داسې یو څه وي چې دی ترې خپل مواد رااخلي او یا شعر ترې تخلیق کوي یا یوه لنډه کیسه یا یو بل څه، ټول له محیط څخه اخلي. چون چې تا شخص ته اشاره وکړه چې کوم شخص وي چې ستا په شاعرۍ یا په تا باندې ته د هغو تر تاثیر لاندې راغلی او تا شاعري پیل کړې وي، ممکن وي. بله. ځلاند صاحب کله چې شعر لیکې زیاتره د احساس تابع که د فکر او منطق؟
باوري صاحب ډېر ښه ځای ته د اشاره وکړله. شعر چې دی یو فکر وي، یو احساس. زه خپله د احساس تابع یم، خو البته د فکر چې دی که نه، فکر لومړی شاعر ته پیدا کیږي، بیا شاعر د فکر رااخلي، دې ته یو تصویر یا انځور پیدا کوي او وړاندې کوي که نه. اصلا دغه فکر له احساس سره ګډېږي، بیا د شعر بڼه ځان ته غوره کوي. خو ستا پوښتنه چې ته د احساس تابع که د فکر، زه په دې کې د احساس تابع یم. بله. ځلاند صاحب زیاتره په کوم موضوعاتو کې شاعري کوئ او ولې همدو موضوعاتو ته ډېر تمایل لرئ؟ بالکل باوري صاحب، په هغو موضوعاتو کې هر شاعر، هر لیکوال کوي، یوازې زه نه. دا موضوعات د شاعر نه ټاکي که نه. بله. موضوعات شاعر ته خپله محیط ورکوي، خپله چاپېریال یې ورکوي، حالات شاعر ته د موضوعات ورکوي. هغه که شاعر دی یا یو لیکوال دی، په خپل ورځني ژوند کې له هرې ډول پیښې سره مخامخ کیږي، د هغې په ارتباط باندې یو څه تخلیق کوي یا یو څه لیکي. که چېرته دی د خوشحالۍ احساس کوي، ممکن ډېر داسې یو څه ولیکي چې هغه نورو خلکو ته هم د خوشحالۍ احساس ورکړي. ممکن د خفګان سره مخامخ شي، همداسې د خفګان په اړه باندې یو څه لیکي. نو زه هم په همدې ترتیب باندې په یو لړ موضوعاتو کې مې شعرونه لیکلي دي، که حماسي برخه راواخلې، طنزي برخه راواخلې او عرفاني برخه راواخلې، عشقي برخه راواخلې، په هره برخه کې مې لیکل کړي دي. هغه خپل ذوق مې ازمایلی دی پکې. ډېرې زیاته مننه. ځلاند صاحب اورېدونکي به هم په تمه وي چې له تا څخه شعر واوري. مهرباني که کوم اماده غزل در سره وي، که تا در سوي له تا څخه یې اورو. قربان، ډېره مننه. یو غزل به ووایم مهرباني. چې پرې نجسه وي شیشه کې به څه حال وي. پرې نجسه وي شیشه کې به څه حال وي. پرې نجسه وي شیشه کې به څه حال وي، د شرابو په پیاله کې به څه حال وي. او چې په ورځ کې مري دوه غبرګ ارمانونه، چې په ورځ کې مري دوه غبرګ ارمانونه، د هغو سړي سینه کې به څه حال وي. او قاتلان د پښتنو چې پکې ښخ دي، قاتلان د پښتنو چې پکې ښخ دي، په هغه هدیره کې به څه حال وي. ډېر عالی بیت دی. او چې خوشحاله شمه زر بیرته خپا شم، چې خوشحاله شمه زر بیرته خپا شم، سوچ مې یوسي چې غزه کې به څه حال وي. ډېر ښکلی بیت دی، دا یو ځل بیا ووایه. چې خوشحاله شمه زر بیرته خپا شم، سوچ مې یوسي چې غزه کې به څه حال وي. او کاشکې ما خپله لیدلی وای ځلانده، کاشکې ما خپله لیدلی وای ځلانده، چې زما په جنازه کې به څه حال وي. ډېر عالی بیت دی. ډېرې زیاته مننه ځلاند صاحب، ماشاءالله ښکلی غزل مو راته ډیکلمه کړ. ځلاند صاحب راځو دې ته چې آیا داسې شعر دې شته دی چې د لیکلو پر مهال د خپله ورته ژړلویه ترې ډېر متاثره شوی وي؟ بالکل هغسې خو که زه درته ووایم، کله چې زما د فطرت یا د طبیعت مې غزلي شي نه، هغه شیبې شي چې زه د یو څه تخلیق کړم یا د یو څه رامنځته کړم، یعنې هغه یو داسې کیفیت وي چې په ډېره اندک خبره باندې هم ژړه، وړه خبره باندې هم ژړا راځي. نو ډېر داسې چا خبره زړه مې ډېر نه رایشي که نه، بیا نو ممکن چې یو څه ولیکمه، هسې یو ډېر ورته هسې نه ورته ژړېږم لکه د په عادي ژوند کې چې سړی ژړېږي که نه، په زړه کې ورته ژړېږم داسې. د الهام په اړه څه نظر لرې؟ د شعر په لیکلو کې د الهام رول ډېر دی که د مشاهدې او مطالعې؟ باوري صاحب د الهام په اړه که درته ووایم، یو څه چې دي چې دلته پخوانیو خلکو وې د ارسطو او د افلاطون نظریات و که نه، چې هغوی ویل چې دغه الهام چې دی دا شاعر ته یوه پرښته راځي او د ده په غوږ کې دا خبرې کوي، دا شاعر بیا دا هر څه لیکي. دا د افلاطون او د ارسطو نظریات. خو دا چې دی دا بالکل غلطه خبره ده. الهام داسې څه نه دي. الهام هغه څه دي، مثلا ما مخکې هم درته ووی چې له طبیعت څخه یو څه اخلي شاعر، د هغه په فکر، د هغه په خیال یا د هغه په شعور کې تحرک رامنځته کوي که نه، تحریک قوه هم ورته ویلی شو.
نو دغه شاعر یا لیکوال دې ته متوجه کوي چې د هر څه ولیکي. نو هغه بیا د هنرمند کار دی چې خپل هنر په څه ډول وړاندې کړي، هغه یې د کیسې په شکل باندې دغه مفهوم خلکو ته رسولی شي، د شعر په حق د شعر په بڼه خلکو ته رسولی شي، یا هم د یوه رسامۍ په بڼه باندې خلکو ته رسولی شي. دا چې د الهام پکې نشته دی، همدغه الهام دی. دا الهام دغه څه دی چې ته متاثره کېږې د یوې موضوع نه. او بل مطالعه او مشاهده شوه. مطالعه چې څومره زیاتیږي هغومره ورسره شعر پخیږي، پختګۍ ته رسیږي، هغومره د تا د لغاتو ذخیره زیاتیږي، هغومره ته د یوه قوم د یوه د خلکو د فرهنګ کلتور له ذوقونو سره آشنا کېږي که نه. نو همدغه څیزونه دي چې په شعر کې پختګي رامنځته کوي. مطالعه خو ډېر مهمه ده د شعر دپاره. د الهام په ارتباط خو مې یادونه درته بلې ځینې پوهان بیا دا وایي ځلان صاحب چې الهام له سره شته نه، بس دا هسې د شاعرانو خبره ده. نه، پوهان که داسې مثلا ووایي دغه الهام نشته دی چې مثلا ارسطو و افلاطون وایي چې داسې د خدای د خوا نه که نه داسې ورته کېږي بیا زوتی یو څه لیکي، دغه رقم الهام نشته. دغه کې زه هم نه یم موافق. خو دغه که د دغو خبرې ته چې د شاعر د یوې موضوع نه، د محیط نه، د یوې پېښې نه متاثره کېږي. بلې اوس مثلا ته را روان یې له خونړۍ مرګینې پېښې سره مخ کېږي، بالکل، نو هماغه طور څخه متاثره کېږي، همدا ممکن تا ته الهام اوسي. دا الهام دی، بالکل، او له دې څخه ته شعر بالکل دا الهام دی. دې ته الهام ویلی شو. اما داسې نه دی چې تا ته د خدای له لورې هغه پخوانۍ کیسې روایتونه چې کوم. بلې ځلان صاحب څومره شعرونه مو تر اوسه لیکلي دي؟ دقیق حساب یې تاسو ته معلومات شته ده؟ او باوري صاحب 1100 شاوخوا شعرونه مې لیکلي تر دې دمه. ښه، داسې هم کله شوي دي چې یو شعر یا غزل دې لیکلی اوسېږي، بیا ورباندې بیرته پښیمانه شوی چې راځه د یو څو بیت یې پاک کړه، بیا اخر دې ټول پاک کړی اوسېږي، نو یا داسې شعرونه دې شته دي په دغه 1100 شعرونه چې تاسو لیکلي دي؟ بالکل باوري صاحب دغه ډیر زیاتره شعرونه دي، ځکه د شعرونه چې دي چې کله یې ولیکمه نو وروسته مې ورته فکر شي چې دا خو مې ما مخکې هم درته ویل کله چې دا فطرت مې غزلیز شي نو بیا زه په دې باندې نه پوهېږم چې اوس دا څه رقم مې ولیکل، خو وروسته چې بیا کاره کتنه پرې کومه نو ډېری داسې څه وي چې هغه د پاکولو وي، پاک یې کړم که نه، ډېری دغسې پېښې سره مخامخ شوی یم. ځلان صاحب شعر دی بیا کره کتنې لپاره دوستانو ته ورکوي، ملګرو ته یې ورکوي، هم استادانو ته یې ورکوي. ځینې خلک دي چې هغه بیا د کره کتنې هغه کومې خبرې چې دي د دې توان بیا نه لري چې هغه بیرته واوري یا ژر احساساتي کېږي یا بیخي هغه له خپلې شاعرۍ څخه منصرف کېږي. آیا کره کتنې ته یې ورکوي خپل شعرونه دي؟ باوري صاحب د شعر هر څوک که غواړي په خپل هنر کې هغه که شعر وي که شاعري وي غواړي پرمختګ وکړي په خپل هنر کې نو ځان د انتقاد ته چمتو کړي، تر څو چې در باندې انتقاد ونه شي ته پرمختګ نشي کولای که نه. هغه متل هم دی چې خپل عیب دی ولوماند، که نه کوم عیب چې په تا کې موجود وي هغه تا ته نه ښکاري خو نورو خلکو ته ښکارېږي، نور خلک ستا په هغه عیبونه درته په ګوته کوي. کره کتنې همدا کار دی، خو البته نن د شاعران یا کوم دغه پنځونکي چې کوم دي چې له کره کتنې څخه دومره یریږي، خبره اصلا دغه ده چې ځینو کسانو د خپل شخصي نظرونه که نه هغه شخصي غوښتنې په کره کتنه کې ورګډې کړي دي. اوس د بېلګې په ډول زه یم په اروپاني شاعري یا عشقي شاعري خوښوم، د یو چا حماسي شعر نه خوښوم، دا خو د ما خپل شخصي کار دی. نو که زه چیرته رښتیا کره کتونکی وم زه باید په دې کې ادبي صنعتونو ته متوجه شم، د کلماتو رنګینیو ته پکې متوجه شم، دې ته پکې متوجه شم چې دغه کس د پنځونکي څومره لوړ خیال کارولی دی که نه، دې شیانو ته پکې متوجه شم، نه دې ته چې دا زما په طبیعت جوړ رانغی، دا خو زه حماسي غزلې خوښوم، دا خو عشقي غزل و، دا خو عشقي غزلې زه خوښوم، دا خو طنزي غزل و، دغو شیانو ته به پکې ونه ګورو، فقط موږ یې ادبیاتو ته پکې متوجه شو. ځلان صاحب شعرونه چې مو لیکلي دي آیا د ټولګې تر کچې رسېدلي چې تاسو یو کتاب ولیکئ او ټولګه ولیکئ شعري ټولګه؟ باوري صاحب د شعري ټولګې په ارتباط باندې که درته ووایم
تر دې دمه خو مې شعرونه زیات دي او ډېر ملګري راته ویلي دي چې ته زر تر زره چې هر کم هر ډول باندې کېږي ته باید زر تر زره په ټولګه باندې بدل کړي که هغه مالي کومک وي موږ یې در سره کوو خو زه ورته وایم چې نه ستونزه دا نه ده خو اصله ستونزه دا ده چې زه تر اوسه هغې ځای ته نه یم رسېدلی چې زه دې ټولګه کړم ځکه چې په خپلو شعرونو باندې کله کله کره کتنه کوم نو زما شاعري په 2 پړاوونو باندې ویشل کېږي چې یو د مکتب په دوران کې وو هغه پړاو زما د شاعرۍ لومړی پړاو دی او کله چې پوهنتون ته راغلم په شعرونو کې مې بیخي بدلون راغلی که نه د منځپانګې له مخې نه بیخي بدلون پکې راغلی دی نو که چیرې هغه وخت ما ټولګه لیکلې وای یا مې چاپ کړې وای هغو شعرونه به مې د دوست سره درته ممکن ښه نه وای معلوم شوی غوڅ توپیر به یې ورسره لرم که نه نو تر هغې پورې چې یو څه زه داسې خیالات مې نه وي ورسره راټول شوي که نه زه تر هغې پورې ټولګه نه چاپوم. بلې د پوهنتون یادونه مو کړه ځلاند صاحب کوم پوهنتون کې یاست یا کوم پوهنځی څانګه لولئ؟ باوري صاحب پوهنتون خو مې د خپل خوښې د خپل ذوق برابر پښتو ادبیات دي د کابل پوهنتون پښتو ادبیات. کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي کې یاست نو مخکې مې یادونه وکړه چې دا مو د خوښې پوهنځی و د خپل ذوق او د خپلې خوښې پوهنځی ډېره مې خوښي ده. بلې نو ډېر کم ځوانان به وي چې هغه د خپل خوښې پوهنځي ته بریالي شي نو تاسو بختور یاست. راځو دې ته ځلاند صاحب چې مخکې دې چې ادبیاتو ته راشي شاعري مو کوله ادبیاتو ته په راتلو ستاسو پر شاعرۍ څه اغېز کړی دی؟ ډېر اغېز یې پرې کړی دی باوري صاحب. هغه وخت چې ما د ادبیاتو نه مخکې کوم شعرونه لیکلي دي که چېرته یې تا ته ووایم یا ته ووایې نو تا ته معلومه شي چې ډېر په سطحي موضوعاتو باندې ما یو شعر لیکلی دی که نه سطحي موضوعات مې رااخیستي دي خو کله چې زه ادبیاتو ته راغلم دلته پکې ډېر ژور لاړم د ما هر چاته هغه څوک چې د شعر او شاعري کوي او د شعر او شاعرۍ سره علاقه لري چې ادبیات یې په څنګ کې ورسره مطالعه کړي تر څو په هغه څه باندې پوه شي ځکه هغه وخت ما په ډېرو سطحي موضوعاتو باندې هغه خپل وخت تېراوه که نه خو اوس ډېر تغییر پکې راغلی دی. مخکې مې هم درته وایي چې مکتب پړاو زه هغو ته وایم هغه مکتب دوران کې یعنې خپله شاعري په 2 برخو مې بلې ځلاند صاحب په کومو شاعري فرمونو کې معمولا تاسو شاعري کوئ؟ باوري صاحب چې مخې ته مې کوم شعري فورم راغلی تر دې دمه ځان دې پکې ازمایلی شعر مې پکې لیکلی دی خو زیاتره په غزل او ولسي چوکاټونو کې شاعري زیاتره ډېر خوند راکوي. بلې د ژوند کومه ترخه یا خوږه تجربه دې تر ټولو زیات ستا په شعرونو کې انعکاس موندلی؟ د ژوند هغه پړاو چې کله زه په 8م ټولګي کې وم په 8م ټولګي کې وم نو هغه داسې وخت و چې کله چې ما په روانشناسۍ کې مطالعه وکړله که نه نو 8م صنف ته چې 14 کلن راځي که نه هغه وخت وي چې د انسان احساسات په کار باندې پایل وکړي کرکه مینه محبت او غصه خفګان که نه دا احساسات په عموما په انسان کې راژوندي شي په اصطلاح باندې نو هغه وخت و چې ما د 8م صنف هره ورځ اوس مې هم په یاد ده هره ورځ هره پیښه مې په شعرونو کې اوس هم انعکاس موندلی دی. هر شعر مې دی که څوک زما د هغې ژوند نه خبر وي نو په هر شعر کې به مې زما د 14 کلنۍ د ژوند هغه شیبې وویني. ځلاند صاحب ته د شعر لیکلو لپاره کوم خاص وخت یا فضا خوښوي؟ مثلا ځینې شاعران دي چې هغه وایي عموما چې ماښام شي زه ښه شعر لیکلی شم ښه شعر رانه لیکل کېږي یا هم یو څوک دې پیدا شي چې هغه دې وایي چې زه سهار شعر لیکلی شم. تاسو کوم وخت فضا خوښوي که هر وخت لیکلی شي؟ باوري صاحب هر وخت چې د یوې پیښې سره مخامخ شم که نه که تا چې مخکې یادونه وکړه چې دلته مرګ ژوبله شوي وي له داسې پیښې سره مخامخ شم عموما که هغه شپه وي ورځ وي سهار وي مازدیګر وي زه یو څه لیکم یو څه پنځومه خو داسې د پیښې په لیدلو مستقیم نشم کولی خو کله چې د پیښې نه جدا شم داسې وخت نه لرم مثلا چې زه اوس درته وایم چې اوس ماښام شي زه بیا د ملګرو نه جدا شم هلته کښېنم او په شعر لیکلو یا په ناول لیکلو باندې پیل وکړم. بله ځلاند صاحب ستا په نظر شاعر یوازې د احساس انسان دی که د ټولنې مسؤل غږ هم دی؟ باوري صاحب واقعي رښتینی شاعر چې وي چې رښتینی شاعر وي هغه د ټولنې ډېر غټ مسؤل دی ډېر غټ مسؤلیت ور د غاړې دی
ځکه چې خو چې واقعي شاعر وي په چا احساس را ژوندی شو شاعر خو احساس را ژوندی وي که نه کله چې دی د کومې پیښې سره مخامخ کېږي او پیښه دومره ژور تاثیر پرې کوي چې دا یو څه پرې رامنځته کوي که نه نو د احساس خاوند دی د ټولنې غټ مسؤل هم دی بله او د ټولنې له نورو خلکو څخه یو څه متفاوت هم دی د ټولنې له نورو خلکو سره بیخي متفاوت دی ډېر متفاوت وي ورسره بله ځلاند صاحب یوازې شعر لیکئ که نثر برخه کې هم قلم چلوئ باوري صاحب دا کله چې ادبیاتو ته راغلی یم نثر ته مې هم مخه کړې ده ځکه چې زه ادبیاتو ته راغلم په یو څه باندې پوه شوم هغه په دې باندې چې زموږ پښتو ژبه د نثر برخه چې ده کمزورې ده یو څه که نه چا دومره کار نه دی پکې کړی نو غواړم اوس په نثر کې هم کار کوم او ملګري چې کوم نظرونه راکوي الحمدلله تر دې دمه پکې ښه هم روان یم ځلاند صاحب په کورنۍ کې کله هم دا حالت سره مخ شوی چې ستا د شاعرۍ مخالفت دې شوی وي بالکل په بار داسې شوي دي ځکه چې زه به کله شعر به مې چې لیکلو که نه نو زه به په هغو باندې بوخت شوم هغه کارونه به رانه پاتې شول زما یو ورور دی ادیب صاحب مسیح الله اسامه هغه بیا کلک مې مخالف و هیڅ یې نه پرېښودم چې زه د یا شعر همدا چې خپله هم ادیب دی خپله هم ادیب دی کلک مې مخالف و نو کله چې بیا یو څه وخت تیر شو او د خلکو د ښه راغلاست سره مخامخ شوم او زما شاعري خلکو خوښه کړله بیا یې له هغې ورځې وروسته مخالفت پرېښی کنې اولو وختو کې مې کلک مخالف په معاصر ادب کې د کومو شاعرانو مینهوال یاست په معاصر ادب کې د پیر محمد کاروان صاحب شعرونه خوند راکوي ډېر لولئ هسې خو ټول شاعران خوند راکوي خو ډېر چې خوند راکوي د پیر محمد کاروان صاحب شاعري ډېره خوند راکوي څوک مو ډېر شاعرۍ ته هڅوي او تشویقوي شاعرۍ ته خو مې باوري صاحب حالات هم هڅوي که نه ملګري مې هم هڅوي څوک مې چې شعر واوري چې د خوښې وړ یې وګرځي که نه یا باوري صاحب هغه کوم ملګري چې ټولګیوال مثلا په کلی کې په ښار کې هر ځای چې کوم ملګري وي چې شعر واروي او دومره مې تشویق کړي چې همدا هڅونه ده خو داسې مخصوص څوک نشته چې ما ته ووایي چې ته شعر ولیکه همدغه حالات او یاران دي چې ما دې ته هڅوي او تشویق مې کوي او مینه راکوي ډېرې زیاته مننه قدرمن ځلاند صاحب په وروستیو کې به نظم در څخه اورو غزل دې اماده کړی وي مهرباني باوري صاحب یو نظم به درته ووایم وایي لیونی یم احساسات مې په څپو دي لیونی یم احساسات مې په څپو دي د یو چا د یوسفي حسن ټپه یم د سپوږمۍ په بخملینه څنډه ناست یم د آزاد افغانستان په تماشا یم دلته هیڅ کوم پوروړی زما نشته دلته هیڅ کوم پوروړی زما نشته دلته هیڅ کوم پوروړی زما نشته زه خالی د خلکو درد انځورومه نو فنکار شاید په دې درته ښکارېږم نو فنکار شاید په دې درته ښکارېږم دا چې زه خپله سویلي نغمه کومه د رحمت باران په غرونو راورېږي اسلامي نظام په ټول هیواد چلیږي د طاووس غوندې بڼکې پر تن دي د طاووس غوندې بڼکې پر تن دي د شهید اروا په شنه ګلبڼ ګرځېږي ډېر عالی دی یو مرشد د ملکوتي احساس په ګوتو یو مرشد د ملکوتي احساس په ګوتو د پلیتو نظرونو جرړې باسي د طاغوت خلاف سرشاره شاه زلمي مو د ابلیس سترګو کې غشي نه باسي او نوي زیري سره لمر راپورته کیږي نوي زیري سره لمر راپورته کیږي په ناهیلي زړه کې هیلې راټوکیږي د وطن د آبادۍ چارې روانې د وطن په پرهرو پټۍ لګیږي او باوري صاحب چې اوس د دنګو چنارونو امامت کړي اوس د دنګو چنارونو امامت کړي هسکو غرونو تک سپین پټکي تړلي ډېر عالی دی اوس په دې ځنګله کې راج د لیوه نشته ها داړونکي ځناور یو چا شړلي او ورور له وروره سره غاړه او غړی دی ورور له وروره سره غاړه او غړی دی د پښتون په کور کې امن امنیت دی زه شاکر د ازادۍ یم ځلانده یو نعمت دی خو سبب یې امارت دی ډېر عالی نظم و ډېره زیاته مننه قدرمن ځلاند صاحب چې خپرونې ته راغلی موږ ته مو وخت راکړ تاسو نه هم مننه چې موږ هم راوغوښتلو او زموږ نظر مو واخیست او ډېره مننه آباده اوسئ له تاسو هم ډېره زیاته مننه
تاسو مرکه واورېدله چې قدرمن لطف الله ځلاند شاعر سره مو ترسره کړې وه. درنو قدرمن اوریدونکو، د دې اونۍ د ژوند او هنر خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا بلې خپرونې چې زه اعظم الله باوري به یو بل شاعر لیکوال سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تاسو ټول په لوی او سپېڅلي خدای تعالی سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد، ژوندي او آباد اوسئ. ژوند او هنر. ژوند یوازې تیریدونکي شیبې نه دي، بلکې هغه کیسې دي چې د هڅو، مینې او هنر له رڼا جوړیږي. په دې خپرونه کې د هغو اشخاصو پر ژوند او هنر غږیږو چې د ژوند په لاره کې ګامونه له هنر، هڅو او لاسته راوړنو ډک دي. په اصل کې د نعتخوان مطلب دی چې الله رسول رضا کی او د دین او د وطن دفاع وکړي. د بریا راز چې وایرل شو ډیرو خلکو ته ورسېدله. ما دغه کیسه رسنیزه کړله او ډیر په ویاړ مې ویل چې زه بریاني خرڅوم. هغه چې د خپلو استعدادونو په رڼا نورو ته هم الهام ورکوي. دا خپرونه هر شنبه ماښام 5 بجې او تکرار یې هر چهارشنبه ماسپښین 3 بجې او 10 دقیقې اورېدلی شئ.